راځم پښتنو ته. عبدالله مخلص 1333 والا وی دا ورور دا وی چې د دې وخت را رسیدلې چې په پریمانه پیمانه تجهیزات واخلو. مثلا جت الوتکې 500 نه تر 100 دانې، بالستیک میزایل 1000 دانې، من 15 یا لس نور هم 15 یا لس کاله نور هم لوګه برداشت کولای شو، خو تجهیزات لازم غواړو. من د اسلامي امارت تر څنګ ولاړی. یعنی دا ارمان د ستا ډېر ښه ارمان دی وروره چې موږ دومره شیان واخلو. خو دا کوم شیان چې تا ویلي دي دا ډېر یو لوی خیال کولو تاوالی دی. دا خو سخناخت او کشمش او قرت خو نه دي که نه چې 50 دانې د دې نه واخلو، 100 دانې د دې نه واخلو، 1000 دانې میزایله تا ته 10 دانې څوک نه درکوي، ته 1000 دانې غواړي. بیا د 100 دانو قیمت ته لري. دا بله ورځ مې تاسو ته وویل چې تیاري ارزانه نه دي. دغه نن یو ډرون قیمت مې اورېده تازه جوړ شوی دی، وایي که ډېر واخلي نو $1.5 او که بیا لږ اخلي بیا دې نه ډېر قیمت دي. او ډرون چې دي $1.5 هم شته، $15,000,000 هم شته، $1.5 هم شته، او داسې ډرون هم شته چې $50,000,000 پورې هم دغه دي ډرون شته دی چې هغه بې پیلوټه تیاره ورته ویل کېږي. دا نو وړو ته هم بې پیلوټه وي، خو هغه بالکل بې پیلوټه تیاره ده چې ځي جنګ کوي، معنا ورکوي، بېرته راځي کیني، روغه تیاره ده، دغه نه ده، سیستم یې دا دی. تاسو ویلي چې 500 نه تر 100 تیارې. تاسو پوهېږئ چې د افغانستان ټوله د سرمایه د افغانستان دا نچوړ چې کې دغه استوبو دی چې دغه څه دی چې خوراک سکاک چې دغه ورته وایي ګراس انکم چې ورته وایي، یعنې ناپاکه دغه ټول یو 50 میلیارده ډالره دی. زموږ سرکولیشن چې کوم یو دی دا ټول 1.5 میلیارده ډالره دی. 50 دانې تیارې د کم از کم 100 میلیارده کېږي. که 100 دانې واخلې، 100 دانې ضرب دی دغې که ضرب دی 80 میلیونه، دا د F-16 په قیمت کې که 80 میلیونه، نور دې نه ډېر جګې دي، نو دې نه جوړېږي 2 میلیارده. 2 میلیارده ته د کوم ځای نه کوي؟ 1000 دانې میزایلونه دې حساب که. همدارنګې دا او بل دا دی اوس ایران ډېره پیسه هم لري، هر څه لري. ایران خو حاضر دی چې پیسې ورکړي، تیارې ورته ورکړي خلک. ولې ورته تیارې نه؟ تیارې خو نه وي، لکه دا خو داسې نه دي چې هلته د لوبو ټکالو شی جوړ دی او ته پیسې ورکړي او درته یې درکړي، داسې نه دی. ته به آډر ورکوې، فرمایش به ورکوې. په دنیا کې داسې تیارې هم شته چې اوس فرمایش شوي دي، اوس آډر شوي دي، په کال 2022 کې به هغه پوره کېږي، ورکول کېږي به. دا رقم ته دي. دا تیارې داسې نه چې نن دې آډر کړی او سبا هغه هلته فابریکه خو داسې نه ده چې ماشین دې راوباسي. دا خو یو دانه جوړېږي. نو د ده لپاره وروره دا یو ښه خوب کېدلی شي، خو د حقیقت سره هیڅ لاره نه لري. نه افغانستان دا سرمایه لري، نه دا پیسه لري، نه یې څوک ورته ورکوي، نه دا تیار دي. داسې ووایي چې 2 دانې 3 دانې لاړ شي واخلي، په قرض واخلي او په آینده کې پیسې ورکړي. 1000 دانې میزایل تا ته څوک په یو ځای کې نه درکوي. ایران ته یې ورنه کړه چا، هغه ایران خپل لري، خپل په مټ ولاړ دی. راځمه سید جاوید ورور ویلي دي جنګ د افغانستان سره د هر کشور د افغانستان سره جنگ د هر مرګ لپاره یو وحشتناکه خوب دی. پاکستان ولې د دغه مشکل سره ځان په خپل په دغه وحشت سره د افغانانو په مقابل کې ودرو؟ لپاره دی چې د اردو په لاس کې لوبه ده، هغه سترګې پټې دي، هغه امریکایي ډالر ګوري، هماغه غواړي، هماغه یې سترګه پټه کړې ده، نو ځکه د دې سترګې نه خلاصېږي او ځان یې دې اورته اچولی. ام حسن شینواری 9260 وایي هغه د CIA کارمند ده سارا ولې د پاکستان طرف نیولی. ما تاسو ته ویلي دي چې دغه اوس چې په امریکا پاکستان افغانستان سره جنګیږي، د امریکا په شا ټپک ورکوي چې بچی ورشه ورسره وجنګیږه، لپاره دی چې په افغانستان باندې خراب کړي. نو سارا خو د CIA نفر ده، هغه چې کله د پاکستان طرفداري کوي، پاکستانیان خوشحالیږي، تشویقیږي جنګ ته، نو د دې خلکو په ذریعه باندې تاییدوي چې دی جنګ ته لاړ شي. دیدار په نوم ورور 1906 نمره وایي چې دغه میزایل چې کوم یو اسلامي امارت استعمال کړی، ویل کېږي چې دا د روس د زمانې د سکاټ او یا د لونا میزایلونه نه پاتې دی. لونا وروره د روسانو د زمانې میزایل نه دی، لونا مجاهدینو ته فرانسې ورکړي، هغه ضد د ټانک او ضد دغه میزایل دی. لونا نو هغه د روسانو دغه د اسکاټ د روسانو دی، هغه بیا د ډاکټر نجیب نه څه دانې پاتې و. بیا ویل کېږي چې
په دوران د مجاهدینو کې غیب شوي دي، لا درکه شوي دي چې همدې پاکستان ته تللي دي او که بل چا باندې خرڅ شوي دي وجود نه لري. نو دا کېدای شي نوې میزایل دي که د هندوستان یا کوم بل مملکت به کومک کړي. آخرین سوال دا دی چې مدثر عزیزي وایي چې بهترینه ګزینه د اسلامي امارت لپاره دا ده چې د کونړ په سیند باندې برق شروع کړي او که پیسې نه لري یو اعلان دی وکړي په خدای قسم چې د دنیا هر ګوټ نه به پیسې ورته راماتې شي. دا یو ښه تخیل کېدای شي خو عملي نه دی. دا پیسې داسې رقم ته څوک نه ورکوي او د همدې لپاره اسلامي امارت نه شروع کوي. یو دلیل د پیسو کموالی دی چې هغې باندې ډېره پیسه لګېږي. دویم دلیل دا دی چې هلته امنیتي مسله د هغې ډېره سنګینه ده. که تاسو دا کار شروع کړه پاکستان هره ورځ به پرې بمبارد کوي، نو د ده لپاره که چینایانو کوم ژمنه کړې چې دغه به آبادۍ جوړوي بیا هغې خپل امنیت مثلا په خپله نیسي، نو په هغه صورت کې ممکنه ده، خو فعلا د چینایانو سره هم د دوی خبره جوړه نه ده. نو هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.